أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. مسؤولات آياتي المشركين عربوا يغلطوا أو گمراہ عمل کی ترکیب اور دارا عمل دارو مشرکین عرب با چکم فصل با اللہ پیدا کو اور کم ساروی با اللہ پیدا کرے اور کم تجارت کی اور پیداوار کی چالا بکٹ وکڑا با آغا پیداوار اور آغا ساروی اور آغا فصل پر تقسیم وہی سبید اللہ تبارا مقرر کرد اور وہی سبید نمبر شرکان وبارا جاغا لگی مشران کو شیاطین کو تحقی دبارا و مقرر چا اللہ سر شیطان اور یا کم رکھا چا اللہ لبا مقرر کھڑے ہوا وہارا رکھا اللہ لبا مقرر اور کم رکھا چا اللہ لبا شرکاو دبارا و مقرر کھڑے ہوا آغا بے ہم شرکان گا آغا پورا ورکول اور کم رکھا چا اللہ ذات دبارا بخاص کھڑے ہوا آغا پورا غسل اللہ برخیتا چندگی در برخینا مسیح سمم تکل شوا اتفاقا دا اللہ برخی سلم ملو شوا اور یاد شرکاو آغا برخینا دا اللہ برخی سلم اتفاقا سبرخ ملو شوا دی باغر آوامستا وی اللہ غنی دے اللہ محتاج نہ دے اللہ نخبکی کی باغر بیر آوامستا و دا نخبر شرکاو ببرخ کی بے واجو اور چیدہ اللہ دا برخ نمس حساب اتفاقا ملو شوا دا شرکاو دا برخ سنو یا دا دین برخ سنو بیا به د الله نو برخه هغه نه
دا شرکا محتاج دی او اللہ غنی دی اللہ بے پروا دی دا اللہ حصہ کم شي خیر دی چې زمون د شرکا دا حصہ او زمون دا حصہ کم نشي زمون محتاج اللہ وی سرع ما یحکمون ناکار داغ فیصلہ چنی اور ناکار فیصلہ ذکرہ چیو کو اللہ ساروی پیدا کی اور اللہ فصل پیدا کی اللہ پر تجارت کی کیتا گٹور کی اللہ پر پیدا کرتا سارو کی اور پیدا کرتا فصل کی اور پیدا کرتا گٹا کی یہ اللہ سرنو شریکان بولے نور پت صحاب تے چدا اللہ پیدا کی اور بیر دا فیصلہ دا کناکار فیصلہ دا چی بیا دا اللہ نورخا چی اللہ لکن مقرر کری اگر پورا نور کری بلکہ دا کم مقبل شرکاو دا پارا چی کم مقرر کری بیا اگر محتاج دی دا اللہ دا حسینا دا شرکاو برخت کسا حسن ملوشی نا شرکاو برخت ناکار فیصلہ دا کنا چی محتاج دی سنگا دی عبادت کی داخل او سنگا آگئی دا پارا پرخا مقرر رہی او سنگا آگئی دا پورا پرخا ورکی واللہ پورا پرخا نور دا بیان اللہ پڑی آیت کی دے فرمائی وَجَعَلُوا لِلَّهِ گرزئی دا مشرک گرزولی دی مشرکان مولا اللہ دلوانا مما دا اغسنا زراعات پیدا کری دی اللہ پاک من الحرس چاگا فصل دی ولنعام وغسامی دی نصیبا دی وبرخا یو برخا دا اللہ دا پارا مقرر دی ولا برخا دا شرکاو دا پارا مقرر دی دا شرکاو دا برخی ذکر ومکی آیتنا معلومی کی فرقن فقالوا نسوائنی هذا لله دا برخ چدا دا اللہ دبارا دا رضامهم بالخیال سرا بالخیال سرا زعم آغا خبر توئی چاہا فرمان مانی مونی اور سر دروغ خلچین دروغ خبرئی اور فرمان مانی مونی اللہ نیم خبر خیال کے دا سے تقسیم ہے لیکن اللہ دا تقسیم نے مقرر کرے بنی بنا ذکر نظام نہیں ہوئے شریعت نے مقرر کرے دا تقسیم دا دی نظام نہیں ذکر ہوئے نظام ہے وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا وَدَا بَلَبْرَخَا نَمُنَ شُرَكَا وَدَا پَارَنَا یو برکا بشرکان وَدَا پَارَنَا یو بَدَ زَامِ اللہ دا شریکان ٹوکڑیو اور بوتان ٹوکڑیو وی بیدا دا نیتا پانشو فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ بس آغا برخا چوبا دا نیتا شریکان وَدَا پارا فلا يصل الى الله نبر سيدنا اما الله تا کداغینا مسیسا اتفاقا بلوش خود اللہ برخصنا انا رزلت میں جدا اذا محتاج دی نودا دل اور دل مکان اور اللہ غنی دی اللہ محتاج نہیں لیکن دیدہ برخت کا بنیش اللہ تعالی وما كان لله اور اب برخا چلو دا اللہ دبارا اور يصل الى شركائهم مسابا برسیدنا شرکان لگیتا اللہ دبارا نہ مسابا خمیلوش من شرکاو نخلی وی بے خیر دی تا محتاج دی کدے تڑے لڑ شروع ہے اور نہ وہ غنیزہ
کې بې پروا ځان ته نو خیر دی که کم شي. دا د مشرکانو تفسیر او دا د مشرکانو فیصله وه. الله وایي ساء ما یحکمون، ناکاره دا فیصله ده. ما یحکمون معنا دا د عربیت په لحاظ سره چې ساء حکمهم، ناکاره دا فیصله ده دی او دا حکم دی. دا کومه فیصله چې دی کړي یو الله د شریکان جوړوي، د الله په پیدا کرده سي او بل بیا الله درباره چې کومه برخه مقرر کړي هغه پوره نه ورکوي. دا ناکاره فیصله. په دې کې زموږ دپاره ډېره لویه تمدید ده. موږ د کیسې په طور باندې دا کوو چې موږ دا یوه کیسه وذکر شو بس په یو باندې وکړو، دا موږ مشرکان یو. ما ورته هم دا تنبیه راکړي چې ما ورته زندګي الله راکړې ده، ما ورته په دې لاسو کې او په دې غوږونو کې او په دې دماغو کې دا طاقت الله چولې، دا الله راکړې ده. په دې کې به تقسیم نه کړي. دا ټول د اعضاء او قوت د الله د عبادت لپاره استعمال او د الله په بندګۍ کې بلل. تقسیم بلل د مشرکین او مشان چې هغه تقسیم کړي. ان دنیا ضرورتونو لپاره کوم وخت پکاري هغه هم د الله د بندګۍ دلال دی. د دنیا د ضرورتونو لپاره هغه وخت ورکړي. نور ټول ژوند کې به د الله بندګي سیاست کې نو د الله د حکم مطابق پکې، او ګټه وټه کې د الله د حکم مطابق پکې، او موږ کې نو د الله د حکم مطابق پکې، او روزه کې د الله د حکم مطابق پکې. ټول ژوند به د الله د حکم مطابق پکې. او موږ د څه موږ چې کوم اوقات د مانځه لپاره الله مقرر کړي او کوم اوقات موږ د الله د رضا لپاره مقرر کړي دي، موږ په دغه اوقات کې هغه څه کمی کوو. د الله په عبادت کې هغه اوقات نه لګوو، او چې کوم د دنیا د آرام وخت نو پای کې کمی نه کوو، آرام کوو. کوم د دنیا د تجارت او وخت یې پورا سیبا تجارت کوو، ملازمت وخت ملازمت ته پورا ورکوو. چې کله د الله د عبادت وخت راشي موږ دغه وخت بیا پسې کوو، هغه په ټولو کارونو پوره د الله د عبادت کوو. موږ وروسته کوو د دنیا کار چې راشي دکان ته هغه کار مخکې کوو، د دنیا کار باندې کوو، د الله په وخت هغه موږ کوو. دارنګه د قرآن لپاره کوم وخت ورکړی دی هغه وخت کې کمې راولو، او د دنیا په کار کې چې کوم وخت لګو نو پای کې کمې نه راولو. وخت ورلا راکړی دی، زندګي ورلا راکړی ده. پکار دا دی چې موږ ټول ژوند د الله د مرضا مطابق تېروو، موږ داسې نه کوو. موږ دپاره تدبیر دا شرک دی چې موږ کوو چې زندګي الله راکړې ده او موږ د خپل مرضا مطابق چې کوم دی دا زندګي تېروو. د مانځه دپاره وخت الله مقرر کړی دی، موږ د مانځه په وخت کې موږ کارونه کوو. د سبق دپاره الله موږ ته ویلي دي چې وخت وباسئ، قرآن وایئ، قرآن زده کوئ، قرآن باندې عمل کوئ. او موږ وخت مقرر کړی دی او په هغې کې کمې کوو، او د دنیا په نورو کارونو کې کمې کوو. په دې کې زموږ دپاره تنبیه ده چې داسې مه کوئ، دا کار څه د مشرکانو دی. او دا فیصله څه ده؟ دا غلطه ده چې دا فیصله تاسو کوئ. الله وایي دا غلط ده. سلام علیکم. ورپسې وایي نورو مشرکانه رسوم ذکر کوي، د جاهلیت خبرې ذکر کوي. وکذلک زینا دارنګې ښایسته کړی دی لکثیر من المشرکین د ډېرو مشرکانو دپاره قتل اولادهم وجل د خپل اولادو شرکاو هم شریکانو لدي.
سپینو بنو وجلې پیدا بشي ژوندې مې خبرې ودا په سباله ودیږي او د کور ته پځي او سره کنه مې جوړي دا زموږ د پاره شرم او دا په سباله جوړيږي او په دې باندې په خرچه کیږي چې په دې باندې خرچه کوو ګټه وټه نشي کولای دا زموږ د پاره سباله فقر سبب کوي من په غریبان شي الله ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق دا غریبه د وجه نو د فقر د وجه د اولاد کوي نحن نرزقكم وإياهم دا څه د رزق د ورونی له جوړو دا تنظیم زمانه چې رزق زار چالو ورو د روزي په وجه باندې دا کوي مشرکین وایي او شرمېدل په پلوړو باندې ژوندې مې خفول او دا ورته شرکا وي کوم چې الله سره شریکان جوړ دي ودا کارو کله کله په یو خاص تعداد بچي چې هغه په وشو کې به پناه کوي یو بچي چې دا په خپل معبود لپاره دا ومنو هغه به زمحو الله دې ټول رسول دا اشاره کوي رسم لري په دې رسم راځي وې څنګه چې ورته د دنیا په دې سيزونو کې تفصیل الله وایي دې د شیطان دا خسته کړو شرکاو خسته کړو چې زما په پیدا کړل سيزونو کې به تفصیل کوي دا قشانه قتل د اولاد دې د شرکاو سره خسته کړو وكذلك زينا بارك خستکړو لکثیر من المشرکین ډېر مشرکان لپاره قتل اولاد وجد اولاد شرکاو مشرکان لنی یودو دې لپاره چې هلاک دي لرا وليلبسوا عليه دې لپاره چې ګډوډ باندې باندې دین او دین بلو ولو شاء الله فرضا شوی د الله پاک اراده کړی وی الله پاک ما فعلوا دې منو کړی دا کارو الله قادر دی څوک یو ګناه کوي او الله یې باندې کوي الله باندې قادر خدا الله نه وړي چې په څوک ګناه نه کوي الله کو پیغمبر ته وی اعلان کړي خبرونه یا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل اے زما قوم عمل کوي تاسو په خپل طریقه چې څنګه خوښ کوي او ورته وایي چې عمل کوم په خپل طریقه نو د توحید په طریقه باندې عمل کوي تاسو د شرک په طریقه عمل کوي وسوف تعلمون من تكون له عاقبة الله زرد تاسو ته په پته ولګي چې چا ته خو او خان جام ملاويږي او چا ته ناکار انجام ملاويږي پته ولګي زما خپل دین دی او خپل طریقه تاسو خپل دین دی او خپل طریقه لکم دینکم ولي دین سب خوښي کوي من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر چا چې خوښي مؤمن دي چې چا چې خوښي کافر دي چې الله پیس کوي الله په بادشاہ کې کمی نه لري الله مو سره پوری چې څوک خبره کوي او څوک نه کوي څوک د الله په حکم عمل کوي څوک کوي څوک ایمان او څوک تاسو سره الله حساب کوي او اختیار ورکړي د دنیا چې چا څنګه خوښي کوي او امتحان الله په دې طریقه چې اختیار ورکړي مونږ یې فرض کړی دی او اختیار ورکړي دی چې کې نو کاوه کنه کې نو وته حساب کتاب بیا کوي چې چا کړی نو الله به نه ورکړي او چا نه کړی نو عذاب ورکړي دا الله تعالی ازمیخ څنګه ابراهيم عليه السلام باندې ازمایښتونه کړو امتحانات کړو قربانه په لازم کړی وي هغه د الله ټول نسب رسول دا پښات په باندې الله سره امتحان دې رسول الله پیدا کړ دا د څوکو چې آزاد نه آزاد څوک موږ ټول پابند چې الله د احکام مطابق وځو ولنه هو د الله حکمونه منو او دې رسول الله فرمایي شو هر چا د ځان د تاسو په مختار کړی دی چې ته به پستا خدای دې چې دې سکه نه پتا ټیک بالکل د الله او د الله رسول د مرزا مطابق نن مسلمانان نه چي په خپل طریقه الله وایي چې دې تم شرکا او ناکار اعمال خسته کړی دي تبا کوي
باندې دین ګډوډ کوي او که ما اراده کړې وي نو دا کار به خو زه دا اراده نه کوم فزرهم پس پرېږده دوی لره پیغمبر دې پرېږده دا مشرک مخ دې نه واړوه درګذر دې نه وکړه مه وچاوېږه دې سره دعوت ورکوه خو که نه مني نو بس مزه یې پرېږده ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ستا نه به د دوزخیانو باره کې تپوس نه کېږي چې دا دوزخ ته ولې راغلی دا نه به د خپل عمل تپوس کېږي چې دوی دې کړی وو که نه دعوت کوه او باقي پرېږده پروا مه فذرهم وما يفترون بس پرېږده دوی لره سره د هغه خبرونه چې دوی یې د ځان نه جوړوي وما يفترون دا ما په معنی د معاد کله کله ما په معنی د معام راځي مارکېږي وما يفترون پرېږده سره د هغه خبرونه چې دوی یې د ځان نه جوړوي دا و په معنی د معاد دا و په معنی د معاد ما يفترون پرېږده دوی لره سره د هغه عملونو سره د هغه کارونو یفترون چې دوی یې د ځان نه جوړوي وقالو او وایي دا مشرکان 15 سمې ذکر کوي څنګه چې په موږ کې بلا رسولونه کې داسې په مشرکانو کې ډېر شي دا د جاهلیت 15 سم ذکر کوي وقالو وایي دا مشرکان هذه انعام دا څاروي چې دي وحرث او دا فصل چې دي حجر دا بند دی په دې باندې پابندي ده دا څاروي چې کوم دي او دا فصل چې کوم دي دا بار څوک نه وړي په دې پابندي ده لا يطعمها الا من نشاء نو پرې دې لاره مگر هغه څوک چې موږ یې وړو دا چې موږ چاته وایو دا به وي او چاته چې موږ نه وایو چې وړو او نه مې پرې دی دا پکې د ځان نه دا ناسم دا څنګه دي دا خبره کوي دې ځامهم په خپل ګمان سره دا دې خپل خیال لګي وانا او وای دا مشرکان چې دا نو ساروي چې دي نور ساروي هغه خاص کړو د بوتانو باندې دوی له حرمت ظهورها حرام شوي دي شاګانې ته دي شاګانې حرام دي دې باندې باندې سوسولي نه کوي سوسولي په باندې دې په سوبار نو دي بار ورته په باندې بوتانو په نوم په نام ذکرو او به په دې باندې سوبو سوالي او بار باندې وانا او بازي ساوي چې دي مو ساوي لا يذكرون اسم الله نبيانو دين الله له هغه باندې دې دې چې څومره اخلي بسم الله باندې او څوک بسولي کوي بسم الله باندې او څوک یې ذبح کوي نو بسم الله باندې د الله په بنای افتراء علی دا سوق الله وی د وجه د درو کړه نه پاره په الله باندې دا په الله درو وی دا الله دا سوی الله په دې خوشالي دا په الله درو الله فرمایي سيجزيهم بما كانوا يفترون زردا چې سزا ورکړي تعالی پاک بما بسبب هغه کانوا يفترون بسبب دا خبرو چې دې د ځان نه جوړي او یو مدرسه پیدا چې بهیرو صاحب او حامدا مې دا په نام ذکر او دا به خاص کړو دوی به د دې په هیڅ چې کوم چې دي دا څنګه پیدا شو دا به خالص نارینه او کومړ پیدا شو بیا به نارینه او زنانه ورته دا ځان د دې جوړ وقالو او وایدا مشرکان ما فی قلوب هذه الانام هغه بچی چې په خېټو د دې سارو کې دي خالصه لجمهورنا دا خالص دي زموږ د نارینه او لپاره ومحرم على ازواجنا او دا حرام شوي دي زموږ په زبان دي په زنانو دا حرام ژوند پیدا شو صرف نارینه به چې دا موږ لار کو زموږ او زنانه به په دې حرام وایي کومه د تن او چریکی دا مړ پیدا شو دې
بوي چې خدای مونږه کې علماء لاندې تاسو یې حلال کې حلال کې دا خدای چې مونږه دا حلال هغه به حلال کړو دوی کومړ پیدا شو او په شرکا باندې ورټول باندې کې شریکی ناری نو زنانه کړو سيجزيهم وصفهم خامخا صدا ورکی دی الله پاک دې بیان دی انه حکیم علیم بیشک الله حکمت والے او دی الله ما سزا ورکی پدې کې الله حکمت او الله دې د عقیدې نه خبر دی الله علیم قد خسر الذين قتلوا اخر کې نتیجه ذکر کړي بیشک تاوانیان شوی دی هغه کسان قتلوا اولادهم چې وجد دې خپل اولاد سبا بغیر علم وجه د جهالت نه بغیر د علم نه جهالت او کمکن بغیر د دلیل وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله او دې حرام کړی دي هغه څه چې الله ورکړي دي دیتا وحیرا سام صاحب دا باندې پیښ افتراء على الله وجه د تروکو کولنا په الله باندې چې الله ته نسبت قدروا بشکتا راشدی وما كانوا مهتدين ودې هدایت کی حق هدایت کی وجعلوا لله مما زرع من الحرث والانعام وګرځولې دې مشرکان د الله لپاره هغه څه چې پیدا کړي دي الله پاک من الحرث فصلنا والانعام دودا ساونا نصيبا يوبرخا وقالوا مسويني هذا لله بزامن دا الله دپارنا دا حسن الله وقل قمان باندې وهذا لشركائنا ودا برخا د شریکان دپارنا وما كان لشركائهم فاسأل برخا چې د شرکاو دپارا فلا يصل الى الله وسنن رسيك الله تعالی الله له نور دی وما كان لله او هغه سبب چې وی الله لپاره او يصل الى شركائهم هغه رسیږي شریکان د دیتا سما يحكمون ناکار دا فیصله دي وكذلك زين لكثير من المشركين دارکه خستکړه دي د مشرکان لپاره الله اولاد وجل خپل اولاد شرکاو شریکان دي یوردو دې لپاره چې حالات دي لرا ولې دې سواله دي نو دې لپاره چې کړه په دې باندې دین دي ولو شاء الله ما قالوا چې را تکړه الله پاک نو دې دا کار وزنو پس دې دې لرا دې لپاره وما يبدلون سردا خبرنا چې دې ځان جوړي وقالوا وإذا مشركان هذه أنعام لا سابتني وحرص ولا فسجري حجوة بندي نام زكري دخل شركاء إذا نبات سلوك لا يتابعها إلا من نشاء نمرد لنا مقرار سلوك وچمك الوارو بچان ته اشاره کوله من نشاء دا بیا خادمانو د خدای ته اشاره کوله شرکاء چې کوم دا خاني خدمت کی دا باندې کوي دا د میجوریانو د پاره دا چې د پاره دا به میجوریانو وانا نور سروي او ربزوها به تاسو چې حرام شوی دي شاګانې دي وانا او تاسو چې لا یذکرون اسم الله علیها نو بیا دای یسوع الله پاک په باندې اقرار الله دا د وجه د توکل کولنا په الله باندې سيفي بما كانوا يعملون زردا چې صدا کوي الله پاک سبب دا هغه خبرو چې دې د ځان جوړي وقالوا وای دا مشرکان ما په ټول هاذه لنا هغه سوچ په هیڅ د سابو کې دي خالصه لجوبنا دا خالص دي زموږ د نارینو لپاره نارینه به وي او محرم علی ازواجنا ودا حرام شوی دي زموږ په بیا باندې ويكون میتن او چرکو لا مړ پیدا شو او به شرکا بیا وی دا ټول باندې کې شریکو سيجزي وصفهم خامخا سزا ورکړي الله پاک دې بیان دې انه حکیم علیم
बेशक अल्लाह हिकमत वाला दियो के दे قد خسر الذين قتلوا أولادهم बेशक अल्लाह वानियन सुदिया कसान चेरी वजली बलोला सफहा توجه تمكننا جعلنا بغير من تسلمنا وحرموا دي حرام دي ما حبس بين الله جلاني توكلوا بهيرا صاحبا عام افتراء على الله توجه توكل الله بالله باندي قد كنتم بشكل راشدين وما كانوا مهتدين ونجدي هداية الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لصالح الأعمال اللهم ارزقنا الاستقامة في الدين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اشف مرضانا ومرضى جميع المسلمين اللهم انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك اشفي شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن قال لا اله الا الله